بچې زموږ پیغمبر څوک و؟ حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ. نه 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 ابوبکر نه و ښه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څوک و؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. دا د پیغمبر څه نوم ویل؟ حضرت محمد علی. نه 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 حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم. لا اله الا الله محمد رسول. لا اله الا الله محمد رسول. دې کلمې معنی څه ده زویه؟ بچې کلمې معنی څه ده زویه؟ کلمې معنی څه ده بچې؟ دا له درځي زویه؟ یو لم نه ورځي؟ نشته لایق د عبادت سوا د یو الله نه. نشته لایق د عبادت سوا د یو الله نه مگر یو الله پاک دی. ورپسې بچې ځان سره ووایه زه دیته مو وایه ځان سره ووایه. نشته لایق د عبادت سوا ستانه. نشته لایق د عبادت سوا ستانه. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی. ستاسو نوم دی زویه؟ سلمان. سلمان څومره عمر دی؟ زما 12 کاله. زمونږ پیغمبر څوک و اخیری؟ نبی اسلام. خاندای مه نبی علیہ السلام. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. زمونږ پیغمبر څوک و بچې؟ حضرت محمد صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم. ماشاءالله ماشاءالله. زمونږ پیغمبر څوک زویه؟ حضرت محمد علیه وسلم. نه خاندای مه بچې خاندای مه ښه. دا زمونږ حق سجدین دی اخیری پیغمبر دی. زمونږ د پیغمبر څه نوم زویه؟ حضرت محمد علی. نه 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 حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم. السلام علیکم بچې. وعلیکم سلام. تاسو نوم دی زویه؟ سدیس احمد. سدیس زمونږ پیغمبر څوک؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. ماشاءالله ماشاءالله. تو وایې زویه زمونږ پیغمبر څوک زویه؟ خاندای مه بچې زمونږ پیغمبر څوک؟ حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ. نه 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 ابوبکر نه و ښه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. څوک و؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. دا څوک و؟ زمونږ اخیری نبی و. کلمه راته ووایه زمونږ چې کومه کلمه و. بسم الله الرحمن. نه لا اله بچې. لا اله الا الله محمد رسول. لا اله الا الله محمد رسول الله. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. دا بچی ډیر تکړه دي. تو وایې زویه کلمه راته ووایه بچې. لا اله الا الله محمد رسول الله. ماشاءالله ماشاءالله. تو وایې نه لا اله الا الله محمد رسول الله. ماشاءالله ماشاءالله. تو وایې زویه لا اله الا الله محمد رسول الله. تو وایې زویه لا اله الا الله محمد رسول الله. سم وایې سر نو. لا اله الا الله محمد رسول الله. ماشاءالله. تو وایې زویه لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. د دې معنی پکې کم یو لورځي؟ تاسو کې کم یو معنی راځي د کلمې معنی؟ د دې کلمې معنی څه ده زویه؟ بچې کلمې معنی څه ده زویه؟ کلمې معنی څه ده بچې؟ دا له درځي زویه؟ یو لم نه ورځي؟ یو لم د کلمې معنی نه ورځي؟ کلمه ټولو له درځي معنی یو لم نه ورځي. چاله پکې معنی ورځي نه د کلمې؟ راشه زویه راشه ووایه راشه دې ځای ودرېږه دې ځای دی ته مخامخ ودرېږه دی ته په تیزه ووایه. اول ورته کلمه ووایه بیا ورته د کلمې معنی ووایه. لا اله الا الله محمد رسول الله. په جمع ورسره وایي لا اله الا الله محمد رسول الله. تیز وایي لا اله الا الله محمد رسول الله. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. اوس ته دې معنی وایي نو تاسو ورسره ووایي. معنی ورته وښایه. نشته لایق د عبادت سوا د یو الله نه. نشته لایق د عبادت سوا د یو الله. بیا ورته ووایه. نشته لایق د. دا زمونږ بچیان دي ماشومان دي. دا د دین بوزغلې دي. لکه کم عمر هم دي خو دوره کم عمر هم نه دي. زما دی له کلمې ما ته صحیح وي خو دی له معنی جسم نه ورځي. زمونږ دا بچیان دا چې رارسي نو دی نه به الله مکه بیا مکه دا کلمه به ترې نه میره شي. یېرېږي بالکل ښه یېرېږي. دا به دی ته څوک ښایي؟ دا به ورته موږ ښایي چې دی تبلیغ والا سره ګرځي تبلیغ والا جماعتونه راځي او هغوی سره کښېني که نه چې څنګه نو زموږ نه دا مشران تښتي نو هغوی د څه وجې تښتي چې هغوی د دې نه خبر نه دي.
د ماشومان له چې څنګه په اسکول کې تربیت ته که نه داسې په کار دی چې دوی ته د تبلیغ والا جومات کم جومات ته راشي چې دا ماشومان ورسره ناست دي هغه بیان کوي که نه نو د کلمې معنا او مقصد او فضیلت دا هر څه باندې دی ماشاءالله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله معنی راته وای نه رانو نشته لایق عبادت یو الله نه ورپسې سی نشته لایق د عبادت مگر یو الله پاک دی نشته لایق د عبادت سوا د الله نه مگر یو الله پاک وای ما پسې نشته لایق عبادت یو الله مگر یو الله دی او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی اخیری پیغمبر دی دا راته وای چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پلار سنوم بچي د تری رال راځي د تری سنوم حضرت ابو طالب دا د پلار نوم تعالی نه راځي د پلار نوم عبد الله حضرت عبد الله سنوم حضرت عبد الله د مور نوم سو آمینه بیبي اجي سیبو زمونږه ینګ جنریشن دا ماشومان چې را رسي کنه جی انو دای په دغه عقل کې پاخه شي وې سوم زده نه کیږي ډیر زیات په غلط فهمۍ کې پراته بعد ما هم تا ته دغه خبره وکړه چې دی دغه د موږ کوشش کوي او څنګه ورته ټایم ملایږي عالمانو سره کینی جماعت کې قرآن سبق وي تبلیغ والا راځي دی سره کینی نه دی برا د حدیثو خبرې اجي سیب دای ته تاسو په خپل الفاظو سره دا کلمه خولي وای او معنی وته وای چې دی واو بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله د کلمې معنی دا ده چې نشته د لایق د عبادت سوا د الله پاک نه او محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک رسول له او بنده ده ماشاءالله دا زمونږ ډیر مشران جی په دې منبر باندې خولي علیمان دي کنه جی د ختم نبوت دا ټکي ډیر استعمالي د دې د اندازه شته نه چې زما زوره دغه نشته ده ختم نبوت څه شی دی لکه دغه اوس نشم د ختم نبوت دا معنی زه نشم وکړلی معنی نه لکه ختم شو نبوت شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم د نبیانو سلسله وا او ختم شوی ده ختم شوی ده دغه اخیری نبی و زمونږه واشه بل نبی راتلو ولا نشته دغه ته وای ختم نبوت نو ختم نبوت ته بس دا کار د نبیانو دي ته دوره فضیلت میلاو دي کنه دی به د تیر شوی پیدا شي دا غي نو مخ کې دا رسته پیدا دي مخ کې به جنت ته ځي سره لپاره دا د نبی علی السلام هغه کار دی کوي کنه اجي سیب الله دې په ژوند کې برکت کا تاسو موس کوی نه موس پکې کم یو کوی تکه موزه دوی کونو تراته وایي اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونحله ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق زمونږ اخیری نبی سوکو حضرت محمد رسول الله حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی